په حدیث کې یو عمل راغلی دی او په هغه عمل سره موږ او تاسو ته هره شپه د لیلة القدر ثواب میلاوېدلی شي او یو لیلة القدر چې څوک رالاد لیکي هغه د زرو میاشتو د عبادت نه غوره دی. یعنی یو لیلة القدر کې چې څوک عبادت وکړي لکه ده چې زر میاشتې د الله بندګي کړې ده. د زرو میاشتو نه تقریبا 83 کاله او 4 میاشتې جوړیږي. نو معنی په دغه عمل سره هره شپه موږ او تاسو ته د 83 کالو 4 میاشتو عبادت موږ او تاسو ته میلاویږي. هغه عمل کوم دی؟ حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلی العشاء فی جماعت، څوک چې د ماخوستن لمونځ په جمع سره وکړي، وصلى 4 رکعات قبل ان یخرج من المسجد، او بیا د ماخوستن د مانځه نه وروستو دا سړی 4 رکعاته لمونځ وکړي، د جومات د وتلو نه مخکې 4 رکعاته نفل وکړي. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کان کعدل لیلة القدر، دا 4 رکعاته په ثواب کې او په اجر کې د لیلة القدر برابر دي. یو بل اثر کې راځي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي من صلى 4 بعد العشاء، څوک چې 4 رکعاته لمونځ وکړي پس د ماخوستن نه، لا يفصل بينهن بتسلیم، او د دې 4 رکعاتو په منځ کې په سلام سره فصل رانه ولي جدایي، یعنی په یو سلام باندې وکړي، په منځ کې پکې سلام ونه ګرځي، 4 رکعاته په یو ځل باندې وکړي. نو عبدالله بن مسعود وایي دا عدلن بمثلهن من لیلة القدر، دا دومره دی لکه دغه 4 رکعاته چې په لیلة القدر کې کړي. دا اولنی حدیث امام طبراني راوړی دی او دا دویم اثر چې دی دا مصنف ابن ابي شیبه کې مصنف کې راغلی دی. او بیا دا 4 رکعاته کم ټیم کې بهتر دي، دا چې کله ماخوستن مونځ سړی وکړي که نه نو د ویترو نه مخکې کول غوره دي، ځکه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو ویتر چې دي دا د ټولو نه اخرنی مونځ ګرځوئ، یعنی نور مونځ که تاسو کوئ نوافل دا مخکې کوئ او ویتر د ټولو نه په اخره کې کوئ. نو بهتره دا ده چې سړی دغه 4 رکعاته مونځ د ویترو نه مخکې